زه تاسو ته یوه کیسه کوم. یو نفر و، زه د مقریانو نه راتلم، زما یو کراچۍ لرله ده، کله به یې توریان خرڅول، کله کچالو فلان بستان. یو ورځ ورسره کېناستم، زه به هغه سره ډېر کېناستم د جمعې په ورځ. وویل ډاکټر صاحب مور و پلار مې راته وایي چې زوړ شوي، خلک در پورې خاندي، کراچۍ ده، بزنس تجارت دې صحیح نه کېږي، راشه یوه کوژده درته وکړو. زه وایم که کوژده وکړم خو ما خو کور ته عاید نه لرم، نو دا کوژده به څنګه وشي؟ مال مور و پلار در باندې فشار راوړي، توکل په خدای. نو زه څه ووایم؟ سبا ته راغی ډاکټر صاحب ما کوژده وکړه. ولې؟ مور و پلار فشار وه. اوکې صحیح ده. په بله ورځ 6 میاشتې تېرې شوې، ډاکټر صاحب که یو څو پیسې قرض لري، یو څه م قرض ورکړه، سړي واده وکړه. په بله ورځ یې ویل ډاکټر صاحب ټول راپسې شله دي چې که تا اولاد رانه وړي نو دا خو داسې ده چې ته حتمن ستونزه لري، زه څه وکړم؟ سړي اولاد راوړو، یو کال پسې تېر شو، لورې شوه. یو کال وروسته ویل ډاکټر صاحب بیا خفه یم. اوس ولې خفه یې؟ والله ما ته یې لور دې شوې ده، که ته زوی رانه وړي میراثخور به دې څوک وي؟ زه باید یو ځل بیا کوشش وکړم. بیا یې کوشش وکړه، دا ځل خدای زوی ورکړه. د هغې نه وروسته سړي خوشحاله ورځ ونه لیده چې هره ورځ به ورتلم، ژړل به یې، هره ورځ ورتلم، فشار لاندې و. ولې؟ مور مې راته وایي چې زه ښځه دې نشې ساتی، مور مې راته وایي د پمپر پیسې نه لري، مور مې وایي شیدې چېرته دي، پلار مې وایي چې ولې نشې ساتی، فلانکي ته وګوره، بستانکي ته وګوره، څومره وخت کېږي د کراچۍ لري، کراچۍ نه دې بل شی بدل نه شو، فشار 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 فشار. سهار راپورته شو، جمعې ورځ ده، وایي یو چا ځان وژنه کړې. چا ځان وژنه کړې؟ هماغه هلک چې کراچۍ درلوده د ترکاري فروشۍ. ورغلو، پړی یې راخیستی او خودکشي کړې وه. کله چې لاړو د دې قضیې عمق ته چې ولې د خودکشي کړې وه، د کورنۍ لخوا ده ته منفي جملې ترزیق شوې وې او دی یې بیرته نه پوهېده چې څنګه د دې منفي جملو دفاعیه وکړي، خپله کورنۍ بدله کړي، ځان بدل کړي. کله چې مور و پلار سره کېناستم او زه ډېر زیات په غوسه وم مور و پلار ته یې. مور و پلار یې اصلا ملامته نه و په دې قضیه کې. د تعجب خبره دا ده چې مور و پلار یې ملامته نه وه. پوهېږي؟ مور یې 7 خالګانې درلودې، کوم چې زه هم 7 خالګانې لرم. دا 7 خالګانې راتلې، د دې غوږونه به یې ډکول. زوی د کراچۍ ته ناست دی، ښځه نه لري، د هغوی د خبرو په اساس مجبوره شوه واده یې وکړه زوی ته. زوی د لور اولاد نه لري، اولاد یې راوړ. زوی نه لري، زوی راوړ. اوس یو شي ته تاسو فکر وکړئ د کورنیو ستونزو په برخه کې، په کوم شي چې زه تمرکز کوم، تاسو ته کومه جمله راځي؟ د کوم ځای نه راځي؟ مثبته ده که منفي؟ که دا زوی پوهېدی چې د ده مور و پلار ګناه نه لري، د ده د فساد منبع دا 7 خالګانې دي چې د مور غوږونه ډکوي، بیا یې مور بیرته فشار راوړي په پلار باندې، پلار یې بیرته فشار راوړي په زوی باندې، او زوی دفاعیه نه لري، تګلاره نه لري، خودکشي کوي. کله چې زما مور وغواړي ما نه ډېرې پیسې واخلي، پوهېږي چې څه کوي؟ پلار ته مې ځي، شکیب وګوره ښه صحیح معاش لري، ما ته پیسې راکړې، دا زه چیش ته ورسوم، زه په وړه راوړم، زه په غوړي راوړم. پلار مې د مور ژړا وګوري، زه به د چاره وکړم. زه کور ته راشم، پلار مې ناسي برګ، پلار څه خبره ده؟ 2 روپۍ سړی نه یې. زه وایم خبره کوه، منفي انرژي نه غواړم. کنی د موږ د پښتنو عادت دا دی چې اول د پلار باید تا بیا به کې یو جنګ وشي، ته د کور نه وځې، بیا وروسته د هغې موضوع منه. پلار واضح خبره کوه، د مور د 10,000 روپۍ په کار دي، واخه ولې جنګ کوي؟ خو تا د مور داسې وکړم، 3 ساعته یې وژړل، وروسته د هغې ما ته ویلې چې زما پیسې په کار دي. اوس تګلاره زموږ ورکه ده. اوس مور مې هېڅکله په پلار فشار نه راوړي، ځکه ما ورته ویل هر څه چې ته ضرورت لرې ما ته یې ووایه. سو زما پوښتنه دا ده، څومره تاسو وخت تېروئ د کورنۍ په ټریننګ کې چې د هغوی منفي جملې په مثبتو بدلې کوئ، او هغه مثبتې جملې تاسو د انرژي په توګه واخلئ. تا ویلې ما ته یوه جمله وویل شوه، ناول مې لرې کړه، نه به دې لرې کوم، ګناهګار ته یې. ته داسې یو محیط کې ناستې خبرې کوي. آیا تا ته زمینه مساعده شوې چې مور و پلار دې راولي دې محیط ته دا خبرې واوري؟ ډېری خلک په خپل مویندو پلرونو شرمېږي. زه په کوم دفتر کې چې کار کوم، موږ یو غټ هال درلود، یو محفل و. ما مې خپل پلار راوسته هلته، په هغې محفل کې کنسرت و، یوه جینۍ وه سندرې ویلې. هغه مې ویلې تا داسې وکړم، دفتر کې دې ښځې ګډېږي. هغه محیط داسې دی، ته باید عادت شي. اوس ما پلار ما درک کوی شي، ځکه شرایط بدل دي. زه 2020 کال کې یم، زه په رسنیو کې کار کوم. ولې مې درک کوی شي چې ما مې پلار خپل راوړ. تاسو کې ناستو خلکو کې یو څوک ما ته وایي چا مو خپل پلار راوړی دلته، خپل محیط د کار ته، تر څو وګوري چې ستاسو زوی چیرته دی، په کوم محیط کې دی، په کوم شرایطو کې دی. د دې پوښتنو سره زه خپله موضوع پرېږدم چې دا پوښتنې باید ځواب شي تر څو ته ورسېږي خپل حل لارې ته. موږ همیشه د یوې سکې 2 مخه باید وګورو.